سلامونه. ولسمشر غني د سولې مذاکراتي پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې دغه پلاوی به د منسجم ټیم په توګه د افغانستان د خلکو او دولت په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. سرچینې وایي چې نن به د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شي او د بندیانو د تبادلې بهیر له بشپړېدو وروسته به د سولې مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره قطر ته لاړ شي. افغانستان او اوکراین د سوداګریزو اړیکو د پراختیا دوه اړخیزه هوکړه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال وایي چې اوکراین ژمنه کړې چې ډیر ژر به په کابل کې دغه هیواد د سوداګرۍ خونه جوړه کړي. پر اسلامي مرکزونو 2.5 میلیونه کتابونه ویشل کیږي. د پوهنې وزارت وایي دغه کتابونو د ویش پروسه په رسمي ډول د هیواد په کچه د اسلامي زده کړې د روزنې مرکزونو لپاره پیل شوه. او چین افغانانو ته د ویزې ورکولو لړۍ پیل کړه. په کابل کې چین سفارت وایي چې د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي په موخه دغه لړۍ ځنډول شوې وه.